سلامونه جاوید بختیار یم. دا محمد در سره بعد له 2.5 کاله او هغه خصوصا وی بی ای اپلیکیشن ډیولپمنٹ کی ډیټابیس ډیولپمنٹ کی او انډراید ډیولپمنٹ کی ان شاء الله اراده مې د سی وی بی ای ټو زیټن کار کوم، خو زه ډیر کوشش کوم چې پروجیکټ باندې ډیر کار وکم. له 2.5 کاله بعد حتی یو چا نن هم لارت میسج پریښی و، نو ما دا اراده وکړه چې زه باید دا کار وکم چې یو چا ته ما حتی 1000 خیر هم رسیږي، زه باید له هغه سره کومک وکم. هغه که تدریس لري یا ډیټا لیږلو لري کوم لرنینګونه زه لرم، نو ان شاء الله تر خپله وسه زه ډیر کوشش کوم. نو تقریبا له اوس نه نیم ساعت مخکې داسې ټایم کې یو چا ماته صوتي وکړله د یوټیوب په اړه باندې. نو ان شاء الله ما خپل انجینر سره محترم یوټیوب کې ته چینل تعقیب کړ، نو ماشاءالله ډیر ښه تدریس دې کړی دا، ډیر ښه په سویه باندې ډیر پرمختګ بیخي چا خبره د پرمختللی تدریس دې کړی ده. نو بیا مې ځکه فیسبوک کې مې پیدا کړې په دغه نوم سره، نو ځکه اوس تکلیف هم درکو. نو که وخت که هر چېرته ته یې نو بیا انشاءالله زه یا به د سره ووینم او یا به پلس شی درته در ولېږم. نو ماشاءالله الله دې نور هم زیات استعداد درکړي، ډېر هغه درسونه. نو زه هم له داسې خلکو یقیني خوشحاله کېږم چې هغه درس وایي، هغه کسان نه چې یوازې مثال ټایم پاسوي یا وخت تېروي. نو په دې برخه کې لنډه خبره کوم، په دې کې موږ د انډروید لپاره د ګلکسي موبایل لپاره د جاوا نیټیو لانګویج یوز کوو چې د آی ډي په تر باندې آی ډي فقط انډروید سټډیو یوز کوم. څه رقم یو فلش لایټ اپ ډیزاینولی شو. شاید پلی سټور کې تاسې لیدلي داسې فلش لپاره مختلف اپلیکیشنونه راځي. دې کې به انشاءالله ما سره اپلیکیشن بالکل همدا اپ ډیزاین کوو. موږ ډېر جی آی ته ترجیح نه ورکوو ځکه چې فقط کور سره بلد سو. نو دا یو اپلیکیشن د ډېر سمپل ما جوړ کړی، تاسې ډیزاین ته وګورئ، فقط سورس کوډ موږ پوس څه رقم دا کار کوي. نور جی آی ډیزاینول نیویګیشن ډراور دی او مثال بوټم مینو د کانټیکس مینو ورکول، هغه خو بیا وروسته کار ده. بالکل وس ساده ما کار کړی د فلش آپسي او فلش آنسي، ډېر ساده پروجیکټ مې کار کړی، یعنې تقریبا دا که د جاوا 2 خطي کود یې له وغواړي ډېر ساده کار کوي انشاءالله. نو محمد ته به اجازه ورکړم انشاءالله ځکه دا هم تکلیفوي. نو په دې بخش کې راځو، موږ باید څه رقم لایټ اپ اپلیکیشن انډروید سټوډیو د نوی پروجیکټ مې اخیستی ده او په دې کې ما سره دا 2 ایمیجونه دي چې دا 2 ایمیجونه دلته پی ان جي فارمیټ یا ایکسټنشن لرونکي دي. مثال دغه 2 ایمیجونه دي، نو زه دا غواړم دلته یوز کړم په دې اپلیکیشن کې. نو د دې لپاره ما دا کانسټرینټ لی اوټ ده، نو زه به دا دې ځای نه چینج کړم او 2 ویجیټس اخلم، هغه کې ایمیج اچوم. نو راځم ایمیج ویو او دلته راځم 200 ډي پی 200. نو موږ کله باید د ویجیټ سایز اخلو، هغه باید ډي پي، ځکه هغه ډیپینډ کوي په هغه د موبایل ریزولوشن باندې. یعنی مثال که کوم موبایلونه لوړ ریزولوشن ولري د هغو مربوط په مثال که یو موبایل زیات پکسلونه ولري په ریزولوشن کې، نو بیا دا د هغه په اندازه غټ جوړیږي، او کله چې دا ځینې موبایلان ټیټ ریزولوشن ولري نو هغو لپاره بیا وړ جوړیږي. نو هغه لپاره باید ډي پي یا ډیفولټ ام ډي آی سیسټم هم ورته وایي، ایچ ډي ام آی. نور بیا له هغه نه لوړ ریزولوشن نه راځي. نو دا 200 ډي پي اخلم او آی ډي ورته اخلم، آی ډي آی ام جي فلش آف، او د دې سورس اخلم، سورس پرمننت لپاره اخلم، او که تاسو ډیفولټ ټمپرری ټایم لپاره اخلئ نو بیا تاسو ټولز کلون بیا سورس اخلئ. تاسو یو وخت غواړئ چینج کړئ، زه نه چینجوم اپلیکیشن کې. نو دا فلش اپ او دا هم فلش اپ ایمیج راخلم دای دلته، او بل راځم ایمیج ویو ته او بل میج ټو پیرنٹ کې بس 200 ډي پی واخلم انټر، او بیا هم 200 ډي پی، او بیا آی ډي ته راځم، آی ډي اخلم او دلته ایمیج فلش آن، او دې ته به هم سورس واخلم، دې ته به ولیکم فلش
آن او دا کوټیشن دا هم بلاک بند. خلاص ډېر ساده کار. دا ایرر په کوم ځای کې ده؟ دا ایرر به چې کو دا به داسې کو او دا بلاک. خلاص. او د دې اپلیکیشن لپاره ځکه دا د لوړو انډرویډونو لپاره چې هغه کټ کټ نه لوړ دي، اي پی آی ورژن یې 23 نه لوړ دي، نو هغه د ځینې ډینجر پرمیشن نه لري او ځینې بیا سمپل پرمیشن نه لري. سمپل کې لکه انټرنیټ اکسس کول هغه پرمیشن نه غواړي بعضې اپلیکیشن، بعضې حتی ټولو اپلیکیشنونو کې. او بعضې پرمیشنونه چې ډینجري لکه مثال سټوریج د یو اپ جوړوي، سټوریج ته اکسس پیدا کوي یا مایک ته یا کمرې ته، نو هغه لپاره پرمیشن حتمی خبره ده. نو منیفست ته باید راځي او دلته پرمیشن ورته اضافه کړئ. زه راسم یوز پرمیشن او دلته به راسم کمره پرمیشن واخلم او دا بلاک کړم. او د پرمیشن د ریکوست لپاره به د جاوا نه تاسو کولی شئ مینیول هم دا کوډ وکړئ پیکیج په اساس باندې. نو ما خپله دې ته یوه ډیپنډنسي اضافه کړې ده، دا لایبرري ډیکسټر په نامه ده او دا کار اسانه کوي تر څو پورې موږ کله چې موږ ته پرمیشن اګرینټ کېږي یا ډینې کېږي باید څه وشي. نو د دې لپاره زه هغه دوه ایمیجونه چې ما جوړ کړي دي، دا دوه ایمیجونه ایمیج پلس آن ده او ایمیج پلس اپ ده، دا دوه آیډیانې دي. نو دې سره ریفرنس یا کنیکشن دی جاوا فایل ورکوم. نو راځم دلته لیکم ایمیج ویو دی فلش آن او دلته ایمیج ویو دی فلش اپ بالکل سمپل. د دې ریفرنس کریټ کوم او دلته راځم فلش آن اکوال ټو find view by id rid dot flash on او بل ده flash up او دا find view by id rid dot image flash up. بالکل ساده کار. کله چې اکټیویټي سٹارټ کیږي یعنی کریټ کیږي، یعنی اکټیویټي کوم لایف سایکل نس لري په هغه کې یو هم ان کریټ د نو ان کریټ په وخت کې ډیکسچر باید ریکوست وکړي چې باید د پلس د لاسرسي غواړي، نو باید هغه اپلای سي ډینې سي ورکړل سي کیا. نو هغه لپاره به زه راسم ډیکسچر لایبرري به یوز کوم، ډیکسچر وذ کانټیکسټ او کانټیکس خپل ما سره دا ماین اکټیویټي د نظر ته ماین اکټیویټي یا دیس یوز کوم فرق نه کوي. گیټ بیس اپلیکیشن کارولای سي وذ پرمیشن او دلته به راسم manifest dot permission او دلته براسم کیمرا پرمیشن به ورته واخلم. بالکل ساده. او دلته به ویت لیسنر واخلم، نیو انانیموس کلاس ته بس نیو پاسوم او ډایرکټ کلاس او هغه به انټرفیس یا انانیموس کلاس کولای چې موږ دا انټرفیس دلته ډایرکټلی د نیو په ترو باندې رن کو او د دې کوم میتډونه چې دي ابستراکټونه هغه به چې او رائټ بسی. دا درې میتډونه دي په دې کې چې یو پرمیشن ګرینټ سو، یو ډینې سو او یو پرمیشن ریپیټ ریکوست. او زه راځم دلته دا چیک کوم چې کې هر ځل لپاره کله چې پرمیشن ډینې سو یعنی پرمیشن ورنه کړو چې کمره ولګي، نو بیا به زه راسم دلته یو ټوست یو میسج شو کوم هغه بدلته میک ټوست راسم ټوست نیو ناٹ ټوست نیو ټوست هم جوړولای شي. بیا به دا سنټیکس static method لري د میک جیک جوړي او ار پراپرټي به سیم اساین کوي ورته او دلته ډایرکټ راځم میک او دا کانټیکس غواړي دیس پاسولای نه ځکه هغه بیا انانیموس کلاس ته اشاره کوي. نو موږ ورته مین اکټیویټي ډاټ دیس او دلته ورته ولیکم permission denied او بالکل toast dot show long time dot length long dot show simple. او دې کې پرمیشن بار باید ریکوست وشي هم میدان سي اپلیکیشن اوپن کیږي کچې نو ورته ګرینټ کیږي بیا اپلیکیشن ریکوست وکي. نو زه راځم دلته ورته وایم پرمیشن ریکوست دا ټوکن پرمیشن اخلم او کنټینیوس ریکوست سمپل. که پرمیشن چیرې ګرینټ سو یعنی اجازه ورکړل سو چې کمره ولګي نو دوه خطي کود غواړي هغه داسې کوم. موږ ورته زه دلته میتھډ جوړوم ډایرکټلی پرمیشن ګرینټ کی کولای هم سو خو زه بدل تراسم داس به ورته کار کوم. زه به راسم دلته به ولیکم فلش آن میتھډ زه به دا فلش وکم فقط ځکه د هغه ایمیج اوبجیکټ سره سیم نیم راځي او دا یم فلش اپ سمپل. الټ انټر به کوم ډایرکټلی په دې یو میتھډ جوړ کوم او دا ماین اکټیویټي ده او دلته به راسم آن او اپ او په دې باندې کلیک کوم کریټ میتھډ تر راځم او دا یې مان اکټیویټي بالکل سمپل. کله سپلش اپ کیږي
نو موږ ورته وایي فلش ایمیج باندې کله اپ ایمیج سي ده، یعنی کوم په دې شکل تصویر باندې کلیک وشي دا فلش اپ ده، نو بیا باید فلش بند سي. نو دغه لپاره موږ راځو دلته لیکو فلش اپ ایمیج ویو دي، زه ورته وایم فلش اپ ډاټ سیټ آن کلیک لیسنر. بیا انانیموس کلاس پاسوم، لمبیډا میتھډ هم پورته پاسولی سي، خو زه راځم نیو بس ډایرکټلی دا پاسوم خلاص. او په دې کې اوس د کیمرې منیجر د سیستم نه سرویسونه اخلو سي، دغه په تر باندې موږ فلش ولګو. نو موږ ورته وایو کیمرا منیجر د کیمرې منیجر ایکوال ټو گیټ سیستم سرویسز، او دلته ورته راسم کانټیکس ډاټ کیمرا سرویسز هنا، او دا کیسټ غواړي دا سرویسونه دي او دا منیجر د نو الټ انټر وام ستا کیسټ سیستم ته واړو. بالکل سمپل. اوس که تاسو غواړئ د په دې اپ کې د موبایل د مخ فلش ولګیږي، نو د دې لپاره به تاسو 1 نمبر انډیکس ورته پاسوي ارې ته، او که غواړئ چې بیک سایډ ولګیږي نو بیا به 0 انډیکس پاسوي، ځکه ولو که دا د کمپیوټر د لانګویج دا سیستم هم ده چې باید ارې 0 بیت سي کنه. نو دلته راځم کیمرې منیجر سره، دلته به زه فقط د دې آی ډي کوم فلش زه لګوم، نو زه ورته سټرینګ مثال آی ډي ایکوال ټو چی سره زه ورته کیمرې منیجر ډاټ گیټ لیست کمرا، او دلته راځم دا سمی کالن اخلم او دا خلاص. ایرر په کوم ځای کې ده؟ ټرای اینډ کیچ کې بیا ونیسم، ټرای او کیچ کې نیولای سي، دلته ایرر تر کولای هم سي ور باندې. کله چې دا ولګي نو بالکل ساده خبره سو، راځم کیمرې منیجر ته ډاټ سیټ کټورچ موډ فلش، کوم فلش زه ورته وایم هغه په آی ډي کې د دې نمبر آی ډي کې د را سره، او دا لګي نو موږ وای دا اپ د، نو دا په کوم ایمیج باندې سوی د په اپ باندې، نو زه بدلته فالس ورته پاس خلاص سمپل. دلته ایرر په چی شرا کوي ځکه دا بیا یو خبره ده، هغه موبایلان یا انډراید اپریټینګ سیستمونه چې له 23 ای پی آی نه لوړ دي د هغو لپاره دا مشکل جوړوي، ځکه هغه پرمیشن منیج سیستم چې ده هغه کارولی سي، اما کوم چې تر دې ټیټ دي هغه یې نشي کارولی، هغه پرمیشن سیستم نشته. نو بیا موږ ورته آی پی آی نشي 23 نه پورته وي، نو هغه ته باید دا نوټیفیکیشن وکړي تر څو ایرر ورنه کړي. فقط خلاص دا کلیک کوم، دا خو بالکل ساده کوډ، او دا کوډ له دې ځای نه څه ورکوم کنټرول سی کوم کاپی کوم، او په فلش آن باندې دا کوډ لګوم، دا کنټرول وی کوم له دې ځای نه، او د فالس په ځای باندې شی ورته اخلم ترو. دا و پروجیکټ. ایرر په کوم چې کې تاسو دا چې کوم څه ایرر دلته ورسم فلش آن باندې، او دا میتھډ به څه ورکم ترو به کم، او را به سم ایمولیټر به سلیکټ کم، ای پی آی وویست دا به سلیکټ کم او اپلیکیشن به رن کم. بالکل دا و اپلیکیشن او ټیسټ کولای سي فزیکل ډیوایس کې، دا خو ایمولیټر نو دې ټیسټ کولای مشکل ده، ما فزیکل ډیوایس کې درته وکوت دقیق عیني دا